یو صحابي دی د نبی علیہ السلام مبارک، د نبی علیہ السلام نه صلات حاجت اورېده چې 2 رکعاته نفل څوک کې الله به حاجت پوره کوي. کور ته راغی، بیبي ته وایي ډوډۍ راوړه، بیبي ورته وایي ډوډۍ خو نشته، تا څه راوړي؟ لاړ او د حضور پاک د وینا مطابق په جومات کې 2 رکعاته صلات حاجت وکړو. کور ته راغی، بیبي ته وایي څه شته؟ او تا سره لیږلي دي تش طور کور ته راشه او څه شته؟ څه دي؟ بیا لاړ، بیا 2 رکعاته صلات حاجت وکړل. خدایا ستا د ښکلي پیغمبر نه مې اورېدلي دي، زم نار یم او زما ښځه او بچیم نار دي، او ماله به روزي راکې. چې کور ته راغې ښځې څه شته که نشته؟ ښځه ورته وایي یو تار سره وړي دي، وګوره څه دې راوړي؟ ښځې څه شته؟ وایي سړیه ناشنا قصه شروع ده. هغه څنګه؟ راشه وګوره میچن تاویږي او اوړه ترې رابېږي، او چې د کور څونه لوښي مې ته ډک کړل، کور کې بل لوښي نشته چې د اوړو نه ډک کړم. او بله قصه ده، اور بلیږي په تنور کې، ډوډۍ پکې پورې کېږي مو رانړېږي، ټول کور مې د ډوډو ډک شو. دا د هغه 2 رکعاتو صلات حاجت برکت، د هغه یقین جوړو چې دې کې دا کمال شته. چې راغی میچنې پله ورغې ورېږه وګورم چې د غنمو دا لار ورته د کوم ځای نه را روانه ده، د سرو زرو د چرګې هغه د هګۍ قصه ده که نه، چرګې لاړه کړه هر څه ختم شو. زه ګورم چې دا دانې د کمې را روانې دي، خو چې پله یې ګوتې یوړه جران میچن ودرېده. لاړ حضور پاک مبارک لا نبی علیہ السلام ته قصه وکړه، صاحب دا چلو. نبی علیہ السلام فرمایي ګوره ستا په هغه 2 رکعاتو یقین برابر و، او بیا چې میچنې پله دې ګوتې یوړې نو هغه یقین دې بل خوا لاړ. چې ګورم چې د کوم ځای نه غنم را روان دي، وایي زما د قسم په هغه ذات چې زما ستا د هغه په اختیار کې ده، که د میچنې د پله د ګوتې نه وي وړې، تر قیامته پورې به دا پل ګرځېده، اوړه به یې راغورځول او تنور به ډوډۍ درکولې. دا حقیقت دی. سورہ یاسین عام مسلمانانو ته بیادي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې څوک د سورہ یاسین تلاوت کوي الله بدل د قرآن شریف د 10 ختم ثواب ورکی. 10 ځله چې قرآن شریف ختم کړي دا برکت دی. او چې څوک سحر وختي د سورہ یاسین تلاوت کوي نو پروردگار به د دروازې حاجتونه پوره کړي. الکه غریب ما او فقیر پیسې نشته، ډوډۍ نشته. حضور پاک وی صورت واقعه چې کم ځای لوستل کېږي او کم خلک یې لولي، پروردګار به فقر او فاقه ختمه کړي. د قبر د عذاب نه یریږم او د قبر د تیرو نه یریږم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تبارک الذی تلاوت کوا کہ څوک د سورہ ملک تبارک الذی تلاوت کئی پروردگار به د قبر د عذاب نه ساتي. الکا ما ته قرآن یاد نری، سورہ اخلاص قل هو الله احد خطولو تا یاد دکن منس کے ټول لولو. حضور پاک فرمائی کہ څوک 3 کرتا اولولی اللہ با دا قرآن شریف دا پورا ختم ثواب ورکی، او چې څوک 10 کرتا اولولی پروردگار بولا پا جنت کی او بلڈنگ یو محل جوڑ کی. حضرت عمر فاروق نبی علیہ السلام تاوی ویدا اللہ رسول اس خبلان لدیر محلون جوڑ کو، لکه په 10 کرته محل جوړیږي، ډیر به جوړ کو. نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل عمره ته دومره ډیر نشي ویلی لکه څومره چې خدای سره بلډینګونه او محلونه شته. او چې یو سړی 200 کرته اولولي سورہ اخلاص 200 کرته لوستل څه دونه ګرانه خبرم نه ده، ډیر زر لوستل کېږي. حاضر مسلمانان لکه لازم کې چې 200 کرته به ان شاء الله لولې کې خیر ساسو فایده ده ورکه. بسم الله سره 200 کرته اولولې ها دا چې څومره راته ناسې چې په عمل وکې چې 200 کرته څوک سورہ اخلاص قل هو سورت اولولي حضور پاک فرمایي د 50 کالو ګناه به ورته الله معاف کړي. دا د سورہ اخلاص برکت. سورہ فاتحه چې دا مونږ یې مانځه کې لولو حضور پاک فرمایي چې دا څوک اولولي او بزانی چوف کی او یا پا اوبوی چوف کی او اغوبوس کی پروردگار بے دا بیمارین شفا نصیب کی، اللہ بے جوڑ کی. آیت الکرسی کہ دا شپی او انسان لولی، دا آیت الکرسی دیر فضیلتو ندی. یو فضیلت اداد چی پروردگار با دی دا شیطانانو او دا پیریانو دا ضرر نمافوس کی. دا شپی دا پیریان خوری گی
او دا شیطانان بعضی بیماری ګوره د شیطان د چوکې د وجې نه پیدا کېږي. ډېرې بیماری داسې دي شیطان په انسان کې څه اثر وکړي، زخم کې ولا څه اسخاپ وکړي ووایي او یا څه بل څه اثر وکړي، د هغې نه دا کینسر او دا خطرناکې بیماری پیدا کېږي. آیت الکرسی چې ماسخوتن ته تلاوت کې د شیطان او د پیریانو نه به د الله محفوظ ساتي. او بل حدیث کې پاک کې راځي چې آیت الکرسی څوک ولولي د ده او د ده د ګاونډیانو د کورونو به رب العالمین حفاظت کوي.